بسم الله الرحمن الرحيم وإن أعتق الراهن عبد الرهن بغير إذن المرتهن نفذ عتقه فإن كان الراهن موسرا والدين حالا طولب بأداء الدين وإن كان مؤجلا أخذ منه قيمة العبد وجعلت رهنا مكانه حتى يحل الدين. دق زي پوری یو مسئلہ لگا پوری دونی مکرفو کی یو مسئلہ دا اغدا دا سیبا شاکر مولی سیبا کرا لگی دلی او تا دا یمان سرا غلام فگانا کی ایخی نتراهن شوی او دا مرتهن شو تاو صحیح شو نتراهن شوی او دا صدیح انداز شو مرتهن او دا عبد دا مرهون شو او رهن شو او رهین شو ادری نمونی پریفیگی پتائی 6000 روپی قرض دے او د 6000 روپو کې لکه تا غلام غاڼه کړی دا غسرہ چې 6000 روپی میکړه درلې غلام براکه ٹھیک شو کنه بس راهن راو لګی دا شاکر مریسل او خپل غلام آزاد کو او مرتهن سره خبر نه نو دا تفصیل کیږي کنه صحیح کیږي او صحیح کیږي غلام آزاد شو اوس ګورا غلام آزاد شو خو چې بیرته مرتهن ته مو بدل نو د مرتهن سره الک پیسې نو رشتہ دی مالدار دی نو مرتهن ته مونږ وایو دا دغه تراهین ته چې تا غلام آزاد کو او قرض دین ادا کړي نو او د قرض تیم پورا شوی دی شاو قرض ورکا نو چې قرض ورکو خبره ختم شو او کو شرط قرض کې لا اوسه ملک درې میاشتې پاتې وي د قرض په نیټه کې نو دنه مده سیګارو وکړی شي چې د غلام قیمت به واغستل شي او اقا قیمت به اوس غاڼه کومنګا پریته دي خا بس خبر ختم میرا مسئلہ کوم ها ګورې دې مسئلې دې الک راهن د مرتهن سره غلام غاڼه کړی دی خدا مرتهن خبر نه دی او د راهن راولګي د خپل غلامي استعزاد کو ازادي خو صحیح ده دا اعتاق ازادولی صحیح دی لیکن وس کو چر دا مالداری دا راهن او ټیم پورا شوی د قرض بس اغنا مطالبه وشي چې قرض راواله شي قرض به واغستل شي خبره ختم شو او کو چر ترسیو شدا سره شری کنه کم چې غلام آزاد کو او قرض می پور دی او غلام مزاد کو او قرض لاټی مشتری درې مشتي نو دنا منګه قیمت والو او قیمت د غلام بس کو غاڼه کو چې کله قرض ادا کو نو قیمت د غلام بتوالي درته څنګه شولې وذوري وان اعتق الراهن وشري آزاد کو راهن عبد الرهن غلام د غاڼي بغیر اذن المرتهن بغیر د اذن د اجازه د مرتهن نفذ عتق نافذي عتق او زادي ده نافذ شلا عتق ازادی دا فإن كان الراهن کچرت وی دا راهن موسرا مالدار چاچی ازاد کو راهن مالدار وی والدینو دا قرض شری حالا فی الحال وی حالا فی الحال وی نټی پورا شوی نو طالبا مطالبه وکړل شي راهن بیا اداء الدین بعد کولو د قرض باندې وَإِنْ كَانَ كُچر ذوی دا قرض مؤجلا یتدار درمیش لاوسم فاتدی او خزان وابغستلشی دی راهن او خزان وابغستلشی منه دی راهن قیمت العبد قیمت غلام فجعلت نبوغر زولشی دا قیمت رهنا گانا مکانو بزید غلام بانی حتی تردی پوری یحل الدینو چټیم راشي د قرض تر دې پورې چټیم راشي حل چټیم راشي دینو د قرض سمونه شو لګنه کو به شي نه خو به اوسوي کله کوم نه بار وو به اوسوي ها اوس دا سړی غریب دی
کوم غلام چې غاڼه کړو هغه آزاد کو او نور 100 روپۍ نشته نور 100 روپۍ نشته او قرض په 100 روپۍ دی باندې کې غلام غاڼه کړو غلامي آزاد کو او 100 روپۍ هم نشته صحیح ده اوس بس چې او غلام آزاد کو نو اوس په څه وشي چې دې مالک 100 روپۍ نشته کنه چې خپل قرض ادا کړي او غاڼه آزاد کړه غلام نو غلام ته ویل شي چې تلار شو مزدوري وکړه او د دې مالک باندې چې ستا مالک کوم قرض دی هغه د مرتهن لورکا او کله چې به د مالک دی مالدار شو دا به تعالی واپس دا پیسې درکړي ته پنځه څنګه ګوره دا شاکر مولوی صاحب دی د ایمان مولوی صاحب سره غلام غاڼه کړی دی په 100 روپو کې صحیح ده او دا غلام آزاد کو چې اوس موږ وکړل د 100 روپۍ نور نشته چې هغه تیوالو او غاڼه کو صحیح ده نو دی غلام ته ویل شي چې لکه غلام ته مزدوري وکا او د سکارو کا چې په مالک شریکم قرضو نو هغه د مرتهن لورکا اخلاص کړه قرض 100 روپۍ او دې چې کله د مالک دی مالدار شي کله به واپس درکړي پنه شولې وان کان کثرت وی دراهن دې کوم چې دا غلام آزاد کو وان کان کثرت وی دراهن معسرا غریبی نو استسعي العبد طلب د سعی به وکړل شي د غلامنا طلب د سعی به وکړل شي د غلامنا په قیمته په قیمت د هغه کې فقضا پربکی به په دق باندې ادینا قرض دا غلام چې موږ غټي نو باغی با ادا کی قرض نو دې به غلام ستې غلام خو ذات دی او پیسې مالک لورللې وي ثم يرجع وبرجو کوي العبد ذا غلام على المولى وقل مالك باني شافي سيروالا وكذلك هم دغرنگي توجه کوي شاکر مولوی صاحب راولګي غلامي د یمان مولوی صاحب سره سکو غاڼو کو به دې ته دا شاکر مولوی صاحب راولګي د ویسته دا غلام مړ کو غلامي هلاک د اسکار وکيږي چې موږ په شان دي مسله شو دا څنګه چې مخکې دا کومالدارو او تین د قرض پوره شي او قرض به واغستل شي کو قرض کې لاټې مو نو قیمت د غلام متي واغستل شي به غاڼه کړل شي او کو شرط غریب نو بیبا څنګه لګي اوس غلام مشتري ها اوس نو تاسو صبر کولای کیږي بچ کله څه پیسې شو درکې غواړي صحیح ده وكذلك هم دغرنگي زموار بيدارهن وكذلك هم دغرنگي زموار بيدارهن د قیمت بتا غستلکی ښا ان استهلك کوچرت هلاکی الراهن دارهن الرهنا لا غاڼه هلاکه کی مړی کی د زمواري قیمت بتا غستلکی او قیمت بس کې برتا غاڼه کې پېنه شي سم قیمت بغاڼه کې ها لا ناکیتن لیکلی یجب علی الراهن زمان قیمته واجب بی پراهن باندې تاوان قیمت د غلام دا تیوان استلی شي او غاڼه بکلی شي پر دې سره راولګي نو غلام مرکو دریم غل راولګي اجنبی نراهن نمرتهن چا هلاکو دریم غړي اجنبی هلاکو اوس د سره جګړه د مرتهن کې ګذراهن دی وسکي نه پردي سره سو بو سره کیس وړي عدالت ته تاسو وي راهن مرتهن ذمہواری سیوا وخت دا غاڼه کې څوک ذمہواری مرتهن بو کیس چلی شاکر مولوی سے بلکہ اسکارو کو چې غلام راوړو او تاسو سره ایمان مولوی سره سکو غاڼه کو وسیو الیاس دا دریم کین رااله سړی مړ کو غلام مړ کو نوز بکیس څوک چلی یمان دا مرتهن بکیس چلی د دې درینګړي سره او قیمت به تاخیر قیمت به او دا قیمت به څه کوي غاڼه کوي قیمت به غاڼه کوي ګورا وین استهلکو کوچت هلاک کو دی غلام اجنبی یو خارجي سړی پردي سړی فالمرتهن دا مرتهن چې هو الخصم دا په جګړه مار به څوکي
یمن فی تزمینی فتاوان اغیستلو دیکی فیاخذ القیمتان اخلی بقیمت لرا فیکون نشیو دا قیمت رهنن کانا پیدی فلاس دا مرتهن کی. بس تیری پوری زیادت روز دا کم ہوئی گزارہ کوئی